اوس د اختر مبارکۍ لپاره بېشمېره کارټونه جوړ کړئ، هغه هم دغه رقم یا هم دغه رقم او یا هم دې ته نور ورته کارډونه څنګه کولی شو چې په یو منټ کې جوړ کړو هر کارټ. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې پوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کامرس سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. نو ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښیم. اول تاسو راشئ خپل یو وي پي ان به آن کړئ. وي پي ان مو چې کله آن کړم او تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې یو پرامپټ درکړی وي هغه پرامپټ به کاپي کړئ. چې کله مو پرامپټ کاپي کړئ رابشئ چټ جي پي ټي ته او چټ جي پي ټي ته چې کله راغلی هغه پرامپټ به ورته پیسټ کړئ. چې کله مو پیسټ کړ نو دلته راشئ دې سر کې به ورته ولیکئ په سرچ کې به ورته ولیکئ که نه په سر کې به ورته ولیکئ چې ما ته دغه ماډل کې یعنې ما ته همدغه رقم نور پرامپټونه هم راکړه نور ډیزاینونه هم راکړه دا به ورته ولیکئ. مثلا ما ورته ولیکل ما ته همدغه رقم په بېلابېل سټایل کې نور پرامپټ هم راکړه او پښتو لیکل پکې همدغه وي لکه دلته چې کوم ما لیکلي چې لوی اختر مبارک شه الله تعالی مو خپل عبادات قربانۍ او دعاګانې دغه ټول قبول کړه که نه. نو دلته تاسو کولی شئ دغه لیکل ورته بدل هم کړئ. مثلا زه راځم دلته لږ دا لیکل ورته جذاب کومه لوی اختر مبارک شه هغه ورته په خپل حال پرېږدمه خو هغې سره دغه لیکل چې کوم دي دا ما بل ځای نه کاپي کړي دغه ورته زه لږ ورته پیسټ کومه بیا ورته سینډ کومه. چې کله مو سینډ کړم دا خو دلته ډاریکي مونږ ته عکس جوړ کړه خو بیا بېرته راځم همدغه لیکل کاپي کومه او دلته تاسو کولی شئ چې ورته د پرامپټ هغه هم ولیکئ څومره غواړئ څو پرامپټ درته ولیکي. دلته ګورئ مثلا ما ته همدغه رقم ته درې په بېلابېل سټایل کې نور پرامپټ هم ولیکه یعنې ما د پرامپټونو تعداد هم ورته ولیکه. نو زما ته راشئ دلته ګورئ درې پرامپټ راته ولیکئ او ټولو کې به هماغه پښتو لیکل به هماغه یو وي. ګورئ دلته په بېلابېل سټایل کې مونږ ته چې کوم دی هغه نور ډیزاینونه راکوي. مثلا زه راځم دلته اولینی کاپي کومه دلته راځم دغه اولینی کاپي کوم چې کله مې کاپي کړه اوس به راشئ تاسو خپل جیمینای به راخلاص کړئ. جیمینای مو چې کله راخلاص کړه دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. د انتظار نه پس به چې کوم دی تاسو راشئ په کریټ ایمیج باندې به ورته کلیک کړئ او دلته به راشئ په جمع ایکن باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په جمع ایکن باندې ورته کلیک کړه دلته به دا دویم نمبر ګالري ورته انتخاب کړئ او دلته به خپل یو عکس راواخلئ او بیا به ټیک مار علامه کلیک کړئ. ګورئ ستاسو کارت به هغه ډیزاین کې هغه کې جوړېږي سایز کې کوم سایز کې چې ستاسو عکس وي که هغه یوټیوب سایز وي ټیک ټاک سایز هر سایز چې کوم سایز کې ستاسو عکس وي هماغه سایز کې درته عکس هم جوړېږي یعنې کارت هم جوړېږي. بیا به راشئ په دغه ځای کې به هماغه لیکل ورته پیسټ کړئ. چې کله مو لیکل ورته پیسټ کړه اول به راشئ لیکل به ګورئ چې کومه غلطي خو به پکې نه وي. بعد هغې نه به لږ انتظار ورته وکړئ چې دغه عکس ورته اپلوډ شي که ستاسو انټرنیټ تیز وي ډایرکټ اپلوډ کېږي. ګورئ چې کله مو لیکل ورته هغه کړه او عکس هم اپلوډ شو بیا په دې سینډ آپشن باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ دلته به لږ انتظار ورته وکړئ دلته ستاسو سره لږ لوډینګ اخلي. ګورئ دلته وایي کریټینګ یور ایمیج یعنې ستاسو ایمیج عکس چې کوم دی هغه د جوړېدلو په حال کې دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. د لږ انتظار نه پس به ستاسو سره عکس جوړ شي. دا وګورئ عکس یې په څومره یو ښایسته ډیزاین کې جوړ کړی تاسو ورته وګورئ ما چې کوم عکس اپلوډ کړی و هغه دلته ورته انساخه کړه نور هغه عکس ډیزاین ته وګورئ یعنې تاسو له دې نه خلاص شئ چې تاسو پکسل اپ ته لاړ شئ که نه په پکسل اپ کې به دغلته صرف خپل عکس ولګوئ نه دلته نوم ته وګورو کوم ډیزاین یې ورکړی نوم ته خو په پرامپټ کې تاسو یو بل شیشتن هایلی چې په دغه ځای کې ما خپل نوم عمرجان ورکړی دغه نوم به تاسو خپل ورکوئ چې هر نوم ستاسو اوس به راشئ ډاونلوډولو لپاره په سیو باندې کلیک کړئ. همدارنګه دلته به لږ انتظار وکړئ دلته ګوره ډاونلوډینګ فول سایز دا عکس به ستاسو سره په فول سایز کې چې کوم دی ډاونلوډ شي. نو تاسو کولی شئ چې چټ جي پي ټي باندې دومره پرامپټونه ولیکئ چې څومره ستاسو زړه وي او هماغومره عکسونه تاسو پرې جوړ کړئ. نه یوازې دا چې موږ لکه مخکینی کوم کارونه چې کوم دي لکه موږ به چې دی په پکسل اپ ته به راغلو دلته به هغه وکړو عکس به بدل که نه اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی دی. مثلا اوس زه راځم بل پرامپټ راخلمه دلته ګوره ما اوس دغه بل پرامپټ راواخیسته دا هم همدغه رقم ته کاپي کومه چې کله مې کاپي کړه راځم دلته همدغه جیمینای ته او دلته راځم بیا په ګالري باندې ورته کلیک کوم او دلته بیا ورته عکس اپلوډ کوم او اوس ګورم چې دا ماته په کوم ډیزاین کې جوړوي بیا به دلته پرامپټ ورته پیسټ کړم اوس به لږ انتظار ورته وکړم عکس اپلوډ شي زه راشم دا به ورته سینډ کړم او بیا به لږ انتظار ورته وکړم. دا وګورئ ملګرو په کوم رقم ښایسته ډیزاین کې جوړ کړ نوم ته وګورئ مبارکۍ ته وګورئ. نو ملګرو دغه باندې تاسو کولی شئ چې دومره عکسونه جوړ کړئ چې څومره ستاسو زړه غواړي یعنې اوس دې ته حاجت نشته چې موږ به یو څو کارډه پیدا کړو هغه هم داسې کارډونه به پیدا کړو چې هغه مخکیني زاړه وي. نه نو تاسو دې کولی شئ خپل د خوښې په خپله خوښه هر رقم تصویر جوړ کړئ. کولی شئ هماغه کوم پرامپټ چې ما درکړی هغه چټ جي پي ټي ته ورکړئ ورته ویې دې کې ما ته زیات سټایلش نور سټایل وکړه لکه دلته خو ما هغه پرامپټ چې و هغې کې چې دی ما دغه یادونې کړي دي نو تاسو هغې کې ځان نور یادونې هم اډ کولی شئ لکه مثلا په کارډ کې باید دغه رقم ته ډیزاین وي دا شی نه وي دا شی دا ټول ورکې تاسو ورته ورکولی شئ لکه دلته ګورئ دغه یو ښه دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو د اختر لپاره ډیزاین جوړ کړو هغه هم په ډېره اسانۍ سره. نو په دغه ویډیو کې مې درته ټوله طریقه وښوده که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او زموږ چینل ټیک کامرس سکل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره حتما کېږئ تر څو د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. نو په الله سپارم د خدای په امان.